سلامونه د ودان میډیا د نننو لیدونکو پر دې هله چې روغ جوړ او د سیاجامي پرتم لري زه ګوهر ساپی یو ځل بیا د کرکټ معلومات تاسو سره شریکوم نړیوال جام پترس کې اتلو بلو سپر 8 ته لار پیدا کړې ده چې په دې کې خوخه زیاده ده چې په ګروپ A کې افغانستان هم قرار لري راځي زو ګروپ A ته چې په ګروپ A کې کومه لوبلې دي او افغانستان خپل سیالي په کم تاریخ باندې تر سره کوي نو ګروپ ته کو تاسو متوجه شئ په سر کې هندستان دی چې د خپل ګروپ نه ټاپ راغله دلته بیا ورپسې استرالیا لوبډله ده افغانستان دی او د بنگلاديش لوبډله ده نو افغانستان به خپل لومړنۍ سیالي په شلم د جون یعنی ماخام و بجې د هندستان سره تر سره کوي دوهمه سیالي به افغانستان بیا د استرالیا سره تر سره کوي دا سیالي به سهار 15 بجې وي په 23 د جون وروستۍ سیالي به په سپر 8 یا پاته غوړه پړاو کې د بنگلاديش سره تر سره کوي دا سیالي هم په 25 د جون ده او دا به هم په څوم په البته په سهار 15 بجې وي افغانستان درې سیالي تر سره کوي زه په لنډو کې وایم لومړی به موږ د هندستان سټیج راواخلو چې لوبډله په کوم ځای کې قرار لري تاسو وګورئ یوازې د پاکستان په خلاف دوی څو کړی وي 119 هدف ټاکلی و دوی هغه لوبغاړي چې حساب پکېږي پاره کې روهیت شرما تر اوسه پورې په لومړني راوند کې جوړې کړې دي او ویرات کوهلی چاته چې د کینګ اف د کرکټ وای تاسو دغه پرفارمنس وګورئ ټوټالي 15 منډې جوړې کړې دي کوم د هندستان لوبډلې ته زیر شو ایوازي ریشا پانډه چې په دغه ورځو کې یو څه د پام وړ منډې جوړې د دې نه علاوه تر اوسه پورې هندستان لوبغاړو داسې لوبه نندارې ته نه وړاندې کړي په کوم باندې چې دوی مشهور دي او دوی یادېږي نو افغانستان ته څه کول پکار دا زه د افغانستان په ټیم باندې یو نظر دا لرم چې هغه دا دی افغانستان کو هر میچ کوي په دې پاره وګي باید دغه سیالي باید منګه وګټو خو بیا هم کو افغانستان چرته سیالي د لاسه وزي نو باید دوی هڅه دا وي چې په بیډ رنگ ریټ یا په کمزوري رن ریټ باندې باید دوی سیالي د لاسه ورنه کی ځکه سپر 8 داسې پړاو دی چې یو میچ هم کولای شي دا سره غټه مرسته وکړي بل کودا سیالي په امریکا ویسټ انډیز په دوانو لوبغالو باندې یا ویسټن ځایونو باندې تر سره کیږي او اکثر د باران حالات ډیر وي نو د افغانستان لوبډلې ته پکار دی چې هر میچ کوي اول باید د وین د لپاره هڅه وکړي احیانا ټیم پلپ شو یا پوښو چې موږ وین ته نشو رسیدای نو هدي اقل په بیگ مارجن یا په لوی توپیر باید افغانستان ماته ونخوري ځکه ما مخکې ویلي دي کو افغانستان ځکه د استرالیا هم د سپینران په وړاندې دومره خنه ده بنگلاديش کوڅه هم په یو څو په زور سره سپر 8 ته راغلی دی پوخانی ردم کې نه دی او هندستان هم داسې چانس ډیر زیات د افغانستان ته ځکه کوڅه هم د ویسټ انډیز سره یو قسم موږ به وایو چې دوستانه یا ماحول برانډ میچ شو بیلل غټلې دومره مهم هم نو ځکه دوانو کوالیفای کړي و اوس پکار دا دی چې خپایټو شو هر لوبه ډیره سیریس واغستل شي نو که زمونږ ویډیو مو خوښ شوی تابن نورمال ګری هم را دعوت کړئ چې زمونږ ودان میډیا سبسکرايب کړئ ترڅو داسې نور ویډیوګانې تاسو مخې ته درشي تر بیا ښې چارې